د پاک او مهربان خدای په نوم درنو ملګرو اوس راځو میم ته. د میم درس لرو. میم چې داسې هم لیکل کیږي او داسې هم لیکل کیږي. میم سره خواږه کلمه مور ذهن ته راغله. میم دی، واو دی او ری ده. میم او واو دا شی سره یو ځای کیږي او ری څنګ ته لیکل کیږي، مور ترې جوړیږي. خو که له مور نه مورنۍ جوړوو بیا څنګه کیږي؟ میم، واو، ری، نون او یې. میم واو ری ګډ لیکل کیږي، همغه د مور په څیر. نون او دا یې ورسره راځي. څه شی سو؟ مورنۍ. وایي زما مورنۍ ژبه پښتو ده. که میم او ری راسي یعنی واو وغورځوو بیا واو او ری راسي، مرور ترې جوړیږي. لکه میم او واو یو ځای لیکل کېدل، دلته میم او ری یو ځای لیکل کیږي او واو او ری سره یو ځای کیږي، مرور. وایي که مرور سوی ځان بخوار کې، جنکۍ کله مرور په خوله کوي نه. خو که میم وي، ری وي، کاپ وي، هی وي، بیا هم میم او ری ګډ لیکل کیږي، کاپ او هی ورسره یو ځای کیږي، مرکه ترې جوړه شوه. مرکه، مصاحبه، انټرویو. مرکه بیا کلیوالو سیمو کې دې ته وایي چې څوک یو چا ته په رویباري پسې لاړ سي. درس په مور لرو. تنکۍ، تنکۍ زما مور ده. زه د خپلې مور خدمت کوم. هغه په ما ګرانه ده. ګورئ، مور، میم واورئ، مور. تنکۍ، تنکۍ کې تی نون کاپ او یې ګډ لیکل کیږي. زما، زې میم الف، زما. تنکۍ زما مور ده. زه د خپلې، خپلې کې خې پې لم یې راځي. خو که یې وغورځو خاص لم پاتې سي بیا څه راغلو؟ خپل شو. زه د خپلې مور خدمت کوم. خې دال میم تی خدمت. هغه په ما ګرانه ده. مور، تنکۍ زما مور ده. زه د خپلې مور خدمت کوم. هغه په ما ګرانه ده. اوس هم د تورو تمرین ته راځو چې کلمې ترې جوړوو. میم، یې، ری او هی. میم یې ری ګډ لیکل کیږي، هی څنګ ته راځي، میره ترې جوړیږي. میره چې انګلیش کې سټیپ مادر ورته وایي یا هاف مادر. خو که میم وي، یې وي، ړې وي او هی وي، بیا هم میم یې ړې ګډ لیکل کیږي، هی څنګ ته راځي، میړه ترې جوړیږي چې خاوند ته وایي. میم یې ړې، نون یې، بیا هم میم یې ړې ګډ لیکل کیږي، نون او یې څنګ ته راځي، میړنی چې ننګیالي او غیرتي انسان ته وایي. او که میم وي، یې وي، ړې وي، الف وي، نون وي، هی وي، بیا هم میم یې ړې ګډ لیکل کیږي، الف یې څنګ ته لیکل کیږي، نون او هی ګډ ورسره لیکل کیږي، میړانه ترې جوړیږي چې غیرت یا شجاعت ته وایي. که مو نه وي لیکلي، میره دا شی لیکل کیږي، میره، او میړه بیا دا شی ده.
میړنۍ دا شی ده او میړانه دا شی لیکل کیږي. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم در سره زنګوله یا سبسکرایب او د نورو ملګرو سره شریک کړئ. الله مو مل شه.